راته ویلي پلار به راته ویلي که نه پخوا په زمانه کې دواره ښځه له وکړم که ټیپ دله والم زما ټیپ څه ډېر شوق ما لاله ماله دغه ښځه مه که ماله ټیپ واله بلکل زرو پورې خو به غزلې راتللې رباعیانې او داسې مصري خو سم ټی ګورم ځکه چې چا به هم نشم وهلی دوه خو به ونه شي ولا څه مصري به ذهن مې ټول جانان خراب کړو قرآن ته ناست یم ولید بې نتیجه دا توپانه دا ماتم د کومه راغې د دانې غوندې د پلونو منځ کې دل شمای چې رقیب سره سلام ته کوم راغې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ کړپۍ ته راغلی یم عیدبار خان سره ناست یم زموږ د ډېر وخت انډیوال دی او انشاءالله العزیز څو پورې ژوند دی نو زموږ انډیوالي به انشاءالله العزیز الله دې وکړي چې همدغسې قایم و دایم څنګه چې تاسو ته پته عیدبار خان یو ډېر نامور هنرمند دی او غټ فنکارانو سره میدانونو کې ټاپې کړي دي مقابلې مو سره کړي دي غزلې مو سره ویلي دي خو ایون چې حشمت ساحر صاحب د دوی تعریف کړی دی چې د دواړو غوندې ګلوکار یا هنرمند نشته زموږ د زړه نه په زړه باندې ډېر وخت نه دا ارمان و چې یاره ملګرتیا مو سره ډېره خوږه ده ښایسته ده چې یو ځل یې موږ ځان سره په دې خپل چینل کې خوندي کړو نو زه مرګ د پته نه لګي چې دا نه ده چې په عمر ده چې څوک مخکې کوي خو موږ چې زموږ خپل خواهش به پوره شي عیدبار خان صاحب دا خبرونه راغلي چې بله ډېوه د پروګرام دپاره تاسو موږ سره مېلمانه یاستئ سلامونه مې قبول کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم عربستان وروره په خیر رالي او سره د ملګرو په خیر رالي او ډېره مهرباني چې زموږ دې شاړې کړپۍ ته رالي شاړې حجرې ته رالي ستا دپاره ډېره مننه او الله ډېر خوشحاله کړه الله ډېر قدرمن کړه بلکل څنګه چې تاسو څنګه وویلې چې زموږ یار دوست وي نو زموږ بلکل یار دوست وي د ډېر وخت نه وي به انشاءالله چې ژوندي وو یاري او دوستي به پالو د خیره سره نور هم ډېرې ملګري دي بس الله دې ټول خوشحاله او باد لري انشاءالله چې بس دلته خو یو که سوچ وکړي موږ ډېر وخت تېر کړی ځکه چې بده د خدای نه راولي ښه چې به راتلل موږ به دلته موجود وو د دې کاڼو کې به ناست وو خو هغه عام روټین کې یو لکه یو میزبان دا تپوس کوي چې یاره ته دې میدان ته راتلې نو چا نه متاثره وي خو دغه تپوس وړوکی غوندې زمان دی چې یاره تاسو کله دې میدان ته راتللی هنرمندۍ ته نو تاسو د چا نه متاثره وئ چې دې میدان کې قدم کېښودو موږ خو مخکې د دغه پخوا سرمیر استاد و سیدمیر به ورته ویلي او ډېر ښه هنرمند و دغه وخت که نه دغه وخت خو ښایسته اواز او ښایسته مجلس به یې کوو او دغه کیسټ یې موږ اورېدلي بس بیا دې کې ته موږ یو د تره زوی دی نامدار هغه بیا چې رباب زده کړو بیا همسې کورنۍ شانې پروګرام کوو هغې کې بس بیا شوق کیسې ووتلو چې لکه غټ غټو دغسې میلاو شو که نه مثال خبره میر حمزه استاد او ستار استاد او مثال خبره چې ډېر ربابیان څوک به ته یادوم چیندخ استاد اوس دانش دلې راوتي دي ښه ربابونه و ارشد دلي و که نه نو بس بیا دغه وخت نه بیا موږ پروګرام دغه کوو بس پروګرام همدوسه پورې کوو خو هغه پروګرام دغه موږ هغه پیټ بدل کړی دی مطلب دا چې اوس لکه تبلیغ په لار کې تلي او اوس لږ بیمارۍ راګیر کړي نو بیمارۍ د بله زه ما وویل چې شکر یو داسې بیماري ده علاج یې نشته سړی ګور ته رسوي پوه شوې او بیا مې ویل چې کافي نقصان یې راله راکړو شکر ظالم د ګرځېدو نه ویستمه پوه شوې
نو مسله اوس د شکر بیمارۍ راګیر کړي او مرګ څه بیمارۍ ستا خبره نه ده چې بیمارۍ ده چې بیمار به هغه به مري او روغ به نه مري که نه اوس دا ټاټېک او د قسم قسم اکسیډنټونه دغه دي مرګونه دي الله دې اوس زموږ ایمان نصیب کړي او الله دې موږ جوړ کړي که نه دواګانې راته کوي چې کوم زموږ مینهوال دي او مخکې به چا اورېدلو که نه او مثال خبره لالچ دپاره ده چې ځینې خو دا وخت خلکو که نه دغه وخت خلکو مثال خبره بس چې مجلس به هم کوو نو رابطې به یې کولې او چې اوس یې نه کوو نو بس مطلب دا دی چې اوس څوک تپوس هم نه کوي د موبایل نه چلوي سیمونه رانه ورک شو د قاره پوه شوې که نه نو بس دغه خبرې دغه خورشید خبره کول زموږ دغه دی دا ماما دی هغه به د سړي به روژې خوړه دي به 12 بجې به شپې راپاڅي ښځې ته به ویل چې یو جام اوبه راکړه په ډکه فرنګي پروت دی اړه مې ورکوي موږ اوس بیماران شوي پېشتو کې څوک ټلیفون نه کوي اړم داسې ورکوي خو څوک الله دې مل شو شاته موږ څوک وایي غټو غټو فنکارانو سره مجلسونه کړي دي او تقریبا اوس پورې به څومره غزلې ویلې تقریبا داسې اندازتاً ولا چې غزلې خو ډېرې راتللې او ډېرې مې ویلي مړه زه به تا ته موږ څه وایي بلکل داسې زرو پورې خو به غزلې راتللې رباعیانې او داسې مصري خو سم ټایګر وم ځکه چې چا به هم نه شم وهلی یا دوه خو به ونه شي ولا څه به مصري خو اوس دغه ذهن مې ټول جانان خراب کو او قرآن ته ناست یم الف ب نه پېژنم ډېر ښه دی یاره پېښ او ذهن مې ټول جانان ته لاړ په رکعتونو کې یاره نه ودرېدم ډېر ښه څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله به میدانه ته موږ تللو ویل بیا سنت دی واده دی کوزدن دلته پروګرام دی خاص کر کړپۍ ډېره مشهوره وه نو خلک به اکثر دا تپوس کوي چې جبارخان پکې شته که نه دا د هغوی مینه وه ستاسو یې خوښ وایي که هغوی خپل شوق لکه انسان خپل شوق یې هغه زیاته ځي نو هغوی د باره کې ستاسو څخه د ګیله خو په خپل ځای ډېره مناسب ده چې اوس څوک تپوس نه کوي او چې کله زه جوړ وم نو هر چا به چې دې خوا راشه نو هغوی د څه پیغام دی ستاسو نو ما ورته وویل چې دا نوم ګټل او یا دغه کې دا فرض څه کي که نه که په میالس کې او که هغه په ملاتوب کې او که یو مثال ملکتوب کې او که یو نورتوب کې که نه دا سړي خدای پاک هسې ورکړي ولې زه دومره تکړه هم نه وم او دومره دغه هم نه وم چې کوم پروګرام کې به نه وو زه نه وم نو هغې له به کسان نه راتله بس ورکې اعتبار پکې نشته پېښور نه به غټې غټې تماشې رالې مثال خبره که نه نو هغو به چې لکه هغو باندې به ډېر توانونه کړي په 100,000 په 1,000 بیا راوستله بیا موږ ته ویل چې راکوشه لکه موږ ته څه ووایه نو هلکه مسلمانه میلسیان دي روسي موږ ولې په عذاب که نه زموږ دومره تکړه نه خو بس هسې د خلکو شوق وو او د خلکو خوښ ومه دا خبره نو د هغې د وجې به بس ټولو خلکو دا تپوس کړو چې اعتبار شته یا نشته بیا مثال خبره د هغې نه موږ هسې دغه ته ووتلو ده چې بس بیا غټو غټو دغه څه دغه شو که نه مثال مخ شو پروګرامونو کې مثال واخېسته خو بس د هغې نه بعد انشاءالله چې بس اوس هم لږ دغه کړی قلاري راوړی که نه مطلب دا دی چې اوس داسې خاص دغه نه پخوا به لکه پخوا نه خو اوس بس لکه زما خپله چې شاعري شروع کړه نو ما یوه کاپۍ ورور سوې وه که نه زه پسې داسې در بدر ګرځېدم چې څه شوله کاپۍ نو د دې زما د شاعرۍ ذکر دی کې ضرورت نشته خو تاسو لازم په دې بانه باندې چې یاره تاسو کله دې میدان ته راووتئ نو د کور له طرف نه څه د پلار یا د مشر ورور چې یاره تاسو دا څه کوئ او دا خلک به څه وایي او لکه زموږ خو داسې معاشره ده که نه چې هغې کې دا خبرې ډېرې کېږي او تاسو ته داسې پابندي خو نه وه ما ته وولې پابندي ما ته ډېره پلار هم راته ویلي پلار به راته ویلي که نه پخوا په زمانه کې ویلي اعتبار ښځه له وکړم که ټیپ دله والم زما ټیپ څه ډېر شوق ما لاله ماله دغه ښځه مه که ماله ټیپ واله چې بیا مې ښځې مثال خبره هغه ماحول شي که ما ټیپ دې په تندر ولګي ښځه خو ښځه ټیپ دې خو دې سنټي ورکېږي په ټیپ څه که نه نو ما باندې پابندي دغه وه د کور طرف خو به مې چا څه نه منل که نه خیر د خپل کور واله او پلار راته دا خبرې کړي زما هغه وخت نه ډېر شوق و که نه د میله صاحب دغه سته نو بیا یو دغه دی مخکې چمنې به ستاسو یاد شي کیسټ واله هم پخوا راغلي نامدار ته ډېر زاري کړي وه چې ده ته و چې ما له کیسټ وکړي که نه زه له پیسې ورکوم ما هغه کې له کیسټ ونه کړو کیسټو میسټو دغه ما نه کوم خو بیا هم بیا داسې زمانه رانه شي موبایل او بیا داسې ټوپونه پیله دغه موږ دغه څه دی پپوسه دغه کې ده لاندې موران کونکي پروګرام هغه کې مې پپوسه پیله کیسټ وکړو د هغې نه بیا مړه بس کاته داسې شوه چې بیا هغه به خر دومره وار سیلاب دومره وار نه کوي چې خر نوکه ولګوي بیا هم نوکه نه شوه لګولی بیا به یې ستړي ویې کړو که نه نو مثال خبره هغه میلس وخت کې ښه ډېر مسلمانانو که نه لکه مطلب چې موږ باندې مین وو اوس داسې دي چې مطلب دی چې
لکه د هغې مطلب وي نور مطلب او زموږ یاره دوستانه کسي کسان شو لکه ته چې شو داسې نور سي خاص کسان شو زموږ پاخه کسان هغه اوس هم قشانې مړی ژوندی رابطي او هغه شانتې مړی ژوندی او زموږ ښه تپوس کوي که نه زه وایم چې د بارۍ د شاخۍ تاخۍ خان بس ټول ختم شو زه ښه دی چې ختم شکر دی ولې بجلیګر استاد ویلی وی چې زما د زوی واده وي ویل ملګري نه پکې کارډ ورونه لېږه ویل ما چې دا ولې ویل چې ما لا کارډ نه درکړل ما ویل چې شکر دی ملګرو ویل چې ولې ویل ما چې یو کام شو نو زه به دلته بیا زما لږ ذکر راځي که نه زما شاعري خو دومره نه ده خو زما یو غزل تاسو ویلی او هغې دومره تاسو هم لکه تاسو خو د مخکې نه مشهور وئ خو زه پې خلکو وپېژندم دومره په مینه تاسو ویلي غزل کې څه کمال و مله به د غزل طرز د موږ طرز دغه برابر کړو چې هغې کې ډېر خوږ راته او غزل هم ډېر ښایسته غزل قافیانې هم صحیح وي او نوې غزل هم څو ځلې ویلې هغه دغه کې بس بې بار چا ویلي او د هغې نه بې مه غواړه زما نه پخوانۍ مینه تېر شو هغه وخت او لیونۍ مینه څنګه چې خاورې باد شي په هوا باندې څنګه چې خاورې باد شي په هوا داسې مې برباد شوه سپلنۍ مینه تېر شو هغه وخت او لیونۍ مینه یاره د رقیب نه دغه ماز نه وه څومره به غافله د ځوانۍ مینه اوس عربستانه تپوس نه کوي دا خو دې کوله غرسنۍ مینه او ډېره ښایسته پروګرامونه موږ سره اوس هم کیسټ کې شته خو کیسټ نه پیدا کېږي سړی دې کارډ ته واړئ نو د هغې نه پس وخت خو ډېر تېر شو او کلامونه او غټو فنکارانو سره موږ به په خپل هم پکې شرکت کوو دې ځای کې به ناست وو خاص کر سب دلې به بیا ډېر زیاته کوشش کوو نامدار دلې خو خورشید دې خدای پاک جوړ کړي هغه به نو بیا تاسو د هغې نه لکه په شا شولئ تبلیغ کې لاړئ بس بیا موږ دغه شو دا خدای شته چې نور ولې هغه ډېره داسې لکه مزه شان کړي دا هر یو کار پرېږدي دا ډوډۍ لکه نیمګېډې شانتي وخوړم نو بیا په دې کې لکه مزه وي بیا سړی ډېر په عذاب نه وي که نه او چې دا بیخي ځان ډک کړي بیا به داسې نیغ ورته وایي چاته جي کې خېسي نیغ به روان وي که نه نو هر شیخان کې جمال جي وایي که نه ځوانۍ موسم دوران کې که نه او میوه نه نیسي زاړی بوټي بوستان کې څه دغه دی که نه او بل د ناوې د جوړې څومره عزت وي بله ورځ وي چرلې په ډېران کې د هر شي او د هر کار دپاره وخت وي بادي وینه پورته کېږي په باران کې عبادت هم د ځوانانو سره خوند کړي او زاړه نه ویني طاقت دومره په ځان کې او د شاعر جمال د خولي نوي بیتونه او زه ځکه نوم یې شو ښکاره په ټول جهان کې ډېر ښه دا مدام دې پورې ویله که نه چې هر شی لکه په کانټراور کې پرېښودل پکار وي یا د انضمام ده چې پخوا دا لوبه پرېښوده که نه نو لږ نوم یې پاتې شو پوه شوې که نه نو موږ بس ولا چې د تبلیغیانو هم ملګري وو هغه د پورې بیا سم لکه د مچو نښه دي که نه داسې نښه دي چې خدای مې دې قسم وي چې یوه پاله ورته لکه پولیس واره نه شي کولی ټولې باندې نه ختموي که روپۍ دې څه نه وي روپۍ درکوي پوه شوې که ګاډی څه نه و ګاډی درپسې درودي که په شا که نه شوې دی په شا دې وي په شا دې وي خو دا ښه کار دی څوک به دوم دین کار له دومره دغه کوشش وکړي څوک به په شا بوځي او چا دې روپۍ ورکړي که نه نو مثال خبر ملګري مې د قاري صاحب دی دا الله دې خوشحاله لري دي مولیانو منډۍ فضل خالق قاري دا دغه راسې راغلي د سیروزه کې راغلي ته موږ کله چې څلور میاشتو له لاړ شي ما چې کله ته تلي به ځو به بس هېڅ څلور میاشتې راباندې خدای پاک په دې روغه خپه کې ولګوئ او ولا بیا هم شوق شته بیا هم شته دی خو مطلب دی که خدای وس راکړو لږ زور هم ځان کې لیدو بیا هم ځو که نه او انشاءالله چې د خیره سره او دغه پیټ هم بس پرېښودو مړه ځکه چې بس نور یې دغه نه کوله ما ورته وایي چې نور یې مونږ دغه نه راکوله سور نه راکوه او خلک به هم راپورې کړه بس چې زور شو داسې هر کله زور چېرته وي تاسو ما پرېږدي چې زه څومره مینس کوم زور مول تاسو خو ما لږ پرېږدئ چې زه څومره غزلې نورې ویمه که نه خو بس پرې نه ښودم دغه ویلې صاحب جمال چې ویلي ویلې زموږ ځکه لغمانې نوم ویل دي په خیر مړ شو غره له لاړو چا چې روژه شته او چا چې نشته که نه نو د تپاکي هم ځان څه وړي پخوا اوبه تپاکي وغږي په ځان څه وبوړ هغه ځان سیلریخي ویل مسیف سي ویلي سار کې راښکاره شي دادا ویل چې بابا ویل چې ګوره روژه ده روژه ماته نه کي چې ستا د دادا ایمان وغیم چې زه په تکي له خو لږ رسېدلی وې که بیا به راته دا خبره یو چې ستاسو دادا ایمان وغیم صبر خو به کړی چې تاسو زما مینس لیدلی خو دا ولې شکر الحمدلله بس
ړم تې تور شو. ستا د خبره کې اضافه کومه د تبلیغیان ډېر خواږه او پاسته خلک دی او ډېر اخلاقیان دي که نه. یو اجلا وایي د خپل اخوا دې خوا نه توبه کړې وه، نو دوی کې دا یو کار دی چې یو ځل به دې پاسې په سب کې یاره چې اسدالله اجران صاحب وایي چې ته به خامخا نن اعلان کړې که نه، نو هغه غریب یې مجبوره کړې و پاڅېدلی، نو هغه چې کله پاڅېد وویل چې یاره د باقي مزه نه پس به د ایمان او د عقیدې خبره کېږي، تاسو ټول کښېنئ ډېر چک به واچوي که نه. نو اوس بیماري دې نه څنګه یې؟ بیماری نه انشاءالله چې ولې ښیم بس خاطر وایي که زه په کومو سترګو ځان ته بیمار وایم چې دا ستا نوم اخیستی شم نو ښیمه چې دې زه پورې ووتمه ښیمه، خو مطلب دی چې زمونږ دا وخت په دغه شوه بله کې دغه وایي لا یې زړه یخ نه دی زما په شهید شوي جومات غیر ته ګوره د حجرې نه مې سیتار وباسي پېښ نو مثال خبره شوګر لا زمونږ په دې وخت خوا نه ده یخه شوي بله خوا بیا په درد دی دغه زخمونه دي الله هم دې جوړ کړي او دواګانې ورمونږ چې ټول مینهوال مونږ ته دواګانې کوي مثال خبره الله دې ټول عزت وکړي زمونږ د مشرانو د کشرانو مونږ ښه تپوسونه لرل ښه زمونږ تپوس یې وکړو او الله دې خوشحاله او بال لري شهریار هم زمونږ ملګری بیا خفه شي د پروګرام به اوري هغه دې زمونږ سلامي او زمونږ ډېر مضبوط ملګری دی والله دا نستۍ نه هم خلاص کړو لږ ناراض دي خدای پاک دې لږ د غم کې د خدای لږ چټه کوم کړي که نه مطلب دی چې موږ دا دوا کوو او نور بس خبرې به کوو په مزه مزه کې څه راتللی ورته وایو. مطلب مې دا دی چې داسې خواهش په زړه باندې څه شی دی چې انسان اوس یاره اول خو روغ صحت دی خو زه ستاسو خولې نه چې واورو نو ښه به وي. والله زما خو هېڅ خواهش هم نشته بس شکر دی بس رزق الله ورکوي او موږ له راکوي بس ښې ګرانو تر ودې او داسې خورو لکه سیند ته چې غورځې قسم په خدای داسې خورو بله چې خدای تبارک 3 ورځې مې له چا تر وړه کېږي خو بس الله یې راکوي والله چې بس رزق الله مقرر کړی دی او پاکستان حکومت او یا مثال د عوامو په دغه وي په مالدارۍ په دغه وي که نه موږ به ټول د لوږې نه مړه وي داسې ده که نه دا کوم نرخونه وچلېدل او دا کوم لانجې او ټینشن او دغه وچلېده بس الله دې موږ درک موږ مسافر نه موږ څه وغواړو په خپله مزدورۍ لتلی دی سعودي ورله موږ څه وغواړو امریکي ورله موږ څه وغواړو که نه موږ دواګانې دي کوي او موږ له دې الله پاک رای دوی له چا له د مالدارو چې کوم ورکړي هغه الله زموږ هم دی حق الله دې راکړي چې مالداران له کومې روپۍ ورکړي دي او اوس دنیا څوک به ښه او څوک به غریب او څوک به ښه شکر دی ټول ښه دي ورونه هم ښه دي منګه ښه بچي هم شته دی بس دومره کوو چې مړی خدای پاک رزق رارسوي او بنګلې منګلې ولې بس دی ځان له ویې جوړوي خپل کار وکړي موږ هسې هم کار وشو اوس زلمې دي اوس انشاءالله ولازي چې کوم ډیوټي تاسو اوس موږ هغه شوې ده واقعي د دوی کار دی که سړی ځان له دې نه ښې جوړې کړي او چې اصل خبره د ایمان ده چې الله مې ایمان نصیب کړي. شاعران خو ډېر زیات شاعران دي خو د چا نه ډېر زیات متاثره وایي د چا شاعري مې ډېره ویلې ده ولې بس والله شاعر بس د څه ویمه شاعري افتا کړی د شاعري څه آسان کار نه دی سخت کار دی که نه علم خان وایي که نه شاعري کول څه شاعر قصب علم خان نه دی شاعري کول په ډېر هنر یادېږي زما روضه د پیغمبر یادېږي چا سعودي دوبۍ قطر یادېږي زما روضه د پیغمبر شاعري هر یو تکړه دی قسم دی چې شاعري کوي هغه به تکړه وي هغه به ځان ته څه وایي بس ښه شاعران شه رحمان بابا شین هم زموږ ډېر خوښ وو ډېر پاخه شین وو خاطره پردیه شو حمزه شینواری شو مثال خبره دغه دری شو او تر دری او دغه دی پریدنده مثال او د ګنداب کې غلام حسین دری دی جمال جیو مثال خبره اوس یې زوی دی ښه مضبوط دی خو زموږ ښه خوښ دی که چا خوښ یو که چا نه وي خوښ ولې زموږ خوښ دی پیش موږ په ځان ساز دی که نه نور بیا نه وایي موږ په ځان ښه ساز دی او داسې نور ډېر دي مړه پسې ربستان شو خو دا موږ سلګې دی که نه او د ګنداب کې چې کوم دي زموږ لخمانو دا هم ښه وویله چې هغه شربې ته ویله بله ځای شربې ته ویله ما چې دا به ادوار ویله نو خلکو به خولې ته کړه چې دا به چای نو هغه ته خلکو وویل چې دا شربې ته نو هغې چې شروع کړه زه مو اوس راوپارولم اوس لږ صبر وکړئ نو بیا هم داسې لګېږو او که نه نو هغه شربې ته ویل چې څو شی نه دغه هم ډېر ښایسته دغه و ده ښایسته شاعري وه او مثال غلام حسین دری اوسي دا لاندې نور چې کوم کسان ملنګ جان راته یو څو شعر ووایه ملنګ جان که څه په ذهن زور واچوې والله چې زه به اوس ملنګ جان دغه مې دغه چاربې ته یوه راتلله وه دغه ویلې که خورشید ویلې فریدي وایي استاد ته چې کلمتوی به ویله ووایه که نه ویله چې خلاص یو استاد راتله خو دې مخکې ګډبډ کرانه یېره شو एकदम شعر به موږ ته چېرته एकदम یاد شي کریم سره راته ته موږ ووایي نو چې خلاص یو استاد راته خو دې مخکې ګډبډ کرانه یېره شو
ورته کیم رام ده ما پلار هم ځینې خبره وکړي علم جان دغه موږ راتلې ډېرې راتلې دي او ښه شاعر دی خو بس رضي ته ور به راځو یم څه خبرې زه اوس د بیمارۍ څه بیمارۍ بس مړی زه به د څه ویم خو بس بیماري شته دی ولې نه ده یخه نه ده وتې که نه او که بیمار نه یم بس بازارونو کې ګرځېدلی زه خو ډېر ګرځېدونکی سړی یم پوه شوې نه خو بې خفې نه دغه کېږي خو لکه دغه څه الله دې صحت راکړي او نو چې بس دا خپل مونځ او دس کوو نور بس شی وکړو مثال خبره ځکه مونږ نه شو درته ستاسو یادېدو تاسو راځئ که څه خبره خو نشته که هېڅ خبره ده که او نور موږ هم که وسه کېدل او درتللی شو لارۍ موټر راته بیا موږ هم تللی شو لږ مزل کولی شو پیدل که نه خو لکه بېساره پخواني ګرځېدل او دا خو اوس نشو کوی پخواني ښایسته ملګري دي ستا او ډېر ښکلي ښکلي دي زه چې کم راځي هغه خو ډېر ښکلي دي خو چې کم نه راځي هغې نه ستاسو ګیله بیخي 100% په ځای ده څه پیغام دی ستاسو له طرف نه خپلو ملګرو ته دغه د اوستوب کې کامیاب لري کوم ملګري چې مخکې به دغه و که نه راتلل به خدای دغه د اوسۍ نه دوی نه خلاصوي پاک رب العالمین پېښ او داسې دوستان پکې چې ولا داسې ښکري چې په دې زموږ په ګېټ باندې نشي وتلی داسې ملګري عربستانه قسم دی همدې ګنداب کې څو کسانو زما داسې وو چې اوس یې ته زه کوم نوم یې نه علمه که نه یو سړي خبره کوله ویلې یو سړی مې په غلاف باندې ګیر کړ چې پرې راښکاره شوم داسې منډې واله لکه د روغ هغه ویلې ګوډ دی که نه زه ته یم چې داسې چې رانه ونه ویلې شو بیا مې نه که نه نوم یې نه اخلمه که نه نو قسم دی زما داسې ملګري چې د کور په ستر میتیم نه و که ځان واله که نه او والله چې ویم چې مرګ له بیا زه به وتلم زه به اوس وتلم او په خدای مې د قسم دي هغه کسانو ما ته نه ټیلیفون وکړو او نه زما تپوس وکړو نه د چا نه تپوس وکړو چې عیدبار به څنګه وایي دا خپه کټ کول معمولي کار دی څه قسم په خدای چې ما ته ما باندې اسمان راوړي قسم په خدای نه دی ځینې سړي د بېماني مې نه ده خوښه پېښ نو سړي وایي خسې دغه شوي او دا ویلي بار پاتې شوی چې راغی سم یې وډباو ویل بیا وایي چې دا ولې چې ولې دا بېماني مې ده خو دې بار ځای کې شپه وکړله او دا کور ته نه راته پېښ شوي زه یم چې داسې ملګري مې قسم په خدای چې ځان ته یې څه وي تا څه به هم ښه پته وي چې هغه ملګري هغه پخو خوږو ملګرو زما تپوس ونه کړو یو وایي زه نیستمن یم هغه څوک چې مالدار یې هغه وایي زه مالدار یم زه بنګلې اخلم زموږ چا نه ګیله وکړو نیستمن خو به نیستۍ نه شي راتلی مالداره ته ولې نه راځي تاسو خو موټر هم شته او د لکونو روپو موټر څه غواړم هم څه غواړم څه شی نه غواړم خدای مې قسم وي که تاسو د خوارانو کې تاسو به ما یوه مڼه هم راوړئ یوه مڼه اوس مثال خو یار دوست سړي ته ځای ته ورشي د بیمارۍ وخت کې یا د غم وخت کې خوشحالۍ کې اوس هم سړی خوشحالي هغه ټیم کې سړي ته ورشي هغه حوصله ولا ډېره په ځای شي چې موږ له تپوس له څو کال خدای خوشحاله لري ولا کې زما زوی داسې ستانې رالې مړه شي ځان داسې عالمان قاریان امیران د تبلیغ مثال خبره داسې ملکان مړه د غلانۍ مشرانو دویم چې داسې څوک باندې قسم دی چې ما نه الله دې دوی عزت وکړي والله که زه دومره شاله لاړ شم او کوم کسان چې نه دي راغلي مثال خبره دوه درې کسه دي هغو ته د قاره مې دوسان ویلي خو ډېر دلګان دي دوسانو ته دلګان به ورته وي ډېر دلګان دي رانه زه دې بیا هم نه یم اوس بیا هم مړی ژوندی کومه خو مثال خبره دوی ته نه یم چې تاسو راشئ او که زه خبر شوم د دوی خدای دې پرې مړی نه راوړي که ژوندي یم ولا ژوندي لی ورځم او تګ راتګ هم خو زه یې نه راغواړم او زما زړه بد دی نو ډېر دوستوب او دلتوب یې راسره وکړو پېښ اولاد دوی بس خوشحاله لري زموږ خواست یم موږ لکه راشي موږ کمولی یې نه شي مثال خبره پېښ او دغه خبرې دي اوس حساب به ته یو څو خبرې وکړي حساب به ستاسو خو موږ به تا ته څه وایو خو ادبار باره کې خپله باره کې ځای باره کې خپل روټین باره کې کومې خبرې چې به موږ کولې کوم ګپې به موږ کولې هغه ورځ شپې لکه داسې مختصر غوندې اوس ادبار باندې چې کوم حال دی شکر الحمدلله ټیک ټاک په زه په دې یم چې موږ له په خپلو خپو راووتو موږ سره بسم الله الرحمن الرحیم مننه عربستان صاحب ستاسو چې تاسو زموږ د شاړې دیرې ته راغلی او زموږ تپوس هم وکړو یا د ادبار یا زموږ دا یو شی که او الحمدلله شکر مخکې خو ما ملګرتیا ډېره ښه وه ډېر لالچونه نه وو اوس خو داسې لالچونه دي چې څوک هسې سترګې پټوي که نه اوس د موبایلونو دور هم راووته موږ هلته خپل کشران ناست دي یو مېلمه راشي موږ منډه کړو دوه درې ځل چې کور ته ځو راځو نو داسې خوله هم کړي کشرانو دې موړو ته موبایل ګوري زه یم پاک رب هم ښه کوي
که موږ نه وله که څوک مړی لم راشي که نه خو ماشاءالله د اعتبار په خبرو کې خو موږ څه نه شو ویلی ځکه چې مشر هم دی او ډېر ګرځېدلي او د کوم افغانستانه پورې کوم میپلونو کې پاتې شوی که نه خو د اعتبار انشاءالله زما نه مشر دی داسې یو 2-3 دغه مخکې که نه یو بل رور دی بیا دا دی خو داسې چې ما څومره وخت تېر کړی د مخکې بچي واړه بیمارۍ کې ما څخه خپل وس کړی او زه ښه وم که نه اوس هم ورڅخه وس کوو خو انشاءالله تعالی دا زموږ داسې دی لکه ملګري خو موږ دا وایو که نه چې الله پاک ربه چې دا خپې دیم نه خو چې دا خولې روغ وي که نه موږ له به یو مشوره راکړي یو ښه خبره به راته وکړي او شکر الحمدلله په دې ساعت اوس هم ښه ټیم دی خدای پاک رزق هم راکوي د اعتبار هم ماشاءالله 8 زامن دي او ښه تکړه دي ټول ډریوران دي د یو شي دغه نشته خو اعتبار ځینې ګیله کوي هغه ځکه کوي چې یاره ملګري ستا به شپه ورځ به اوسه شپې یو ځای او بل ځای پېښور او د لاهوره پورې ګرځېده نو هسې موږ خو داسې نه غواړو چې یا د اعتبار له دې سړی تروړه راوړي یا دې له من چیني راوړي خو هسې هغه تش دې راشي موږ څه به قهوه وڅکي ټیک شوه یا به راسه تشې اوبه وڅکي نو بس اعتبار چې کمې خبرې وکړي د مجلس په دغه موږ هم دسه به کله کله چې بس پروګرامونه به ما ته ویلي څه به ستا داسې اواز وکړ پیر بابا د ملنګ نه دی ته به یو لوبه وي نو ما به ورته ویله زه اوس هم هغه لوبه ویم ځینې وخت کې ځینې ملګري هر چا سره نه ما سره خپل رباب هم دی که نه کله کله هغه خپل د ګرانۍ ډېر ټینشن شي بیا غزل نیم ملګری راوړي شفیق مې شاګي که نه داسې یو پن وغږ وبره شفیق مې راغی داسې یو کورانیا شانه مجلس مخصوصا کې کوریجم باغ کړی وي هغه وراره خانک کې رويستري کنه ثابت خانک نو بیا دا غړي خوشاله او ساري د دواګانی کړی اعتبار ته مجلس دواګانی کړی کړه غټ پیر او مانی منګي او رباب په ټول شپه وادي نو خوشاله وي چې ډېر خسته شپه دی ربل اوس چې دلته موږ له څوک راځي ستا په شانی دی بل یار دو شبل موږ الحمدلله ټول ګنداو کې موږ د خلکو عزت کوو موږ خل عزت کوي خو کو دې موږ خوشاله دی ته څوک راته نو چې روټي او د اسباب او ارڅ مل مسته بیا د ډېر خلکو نه خای کوم له څوک راته موږ خپل وسکو کتونکو زبده کې صحیح اضافه وکم اعتبار پکې کې نشه افغانستان پورې او مشهور دي کمی خبرې چې وکړې د دې 100% زه تایید کوم او زه مرګرتیا کوم او دا دې چې سوي 100% صحیح لګي مرګرتیا هغه مرګرتیا ده دوستي هغه دوستي ده وروري هغه دوستي وروري ده چې کله زه جوړ یم ته جوړ یې موږ یو بل سره ښه ګرځو راګرځو چې کله په یو سړي باندې لږه سخته راشي خیر دی شپږ میاشتې پس ورشه 3 میاشتې پس ورشه کال پس ورشه د چا نه تپوس وکړه ټلیفون وکړه ورشه د ده ګیله بیخي په ځای ده خو زه دا دنیا ده او دنیا کې دا قصې پسې ډېرې زیاتې دې ته اونچ نیچ وایي اردو کې او انګلیش کې وایي چې اپ اینډ ډاون راځي اوس خلک ډېر په شاړ بل پښتانه هم دا لفظونه استعمالوي زمونږ یو خواهش و یو ارمان و چې اعتبار خان له ورشو موږ سره پروګرام وکړو نو الحمدلله ډېر ښایسته خبرې را سره وکړه دي ډېر خوندور مجلس هم ورسره وکړو او انشاءالله ولازي چې بیا به هم راځو او دا پروګرام به انشاءالله ولازي ستاسو خوښېږي مخکې هم صحافیان راغلي وو زموږ خو هغوی د خپو ګرد هم نشو رسېدلی موږ خو خپل یو شوقیه او خپل یو چینل جوړ کړی دی شاعرانو پسې ګرځو داسې د قام شاعرانو پسې ګرځو او بیا دا خو زموږ بیخي د یارۍ دوستۍ یو نښه ده الله دې له عمر ورکړي الله دې له صحت ورکړي سره زمونږ امید لرم چې پروګرام مو خوښ شوی وي نو اجازت غواړم د کیمرامین اسدالله جنان سره عربستان مومن فی امان الله